أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. د سوره بقره په تفسیر کې وو او د سوره بقره په 250 آیت کې یو. نن په تیر درس کې په 255 آیت کې الله سبحانه وتعالی ویلو چې لا اکراه فی الدین، په دین کې زور و جبر نشته، یعنی دا چې څوک دین قبول کا، د دین په قبلولو کې زور جبر نشته. قد تبین الرشد من الغی، او سیخ لیار او د هدایت لیار او گمراه او کږه لیار دا سه واضح شوې ده، او الله سبحانه وتعالی دا واضح کړې ده او خلکو ته یې ښودلې ده. فمن یکفر بالطاغوت، او بیا که چا او هر چا چې په طاغوت باندې رد وکړه، په طاغوت باندې انکار وکړه، و یؤمن بالله، او په الله سبحانه وتعالی ایمان راوړله، فقد استمسک بالعروة الوثقى، نو دو په حقیقت کې په یو ډیر کلک دستگیر باندې یې لاس نیولی دی، ځان یې کلک نیولی دی. لا انفصام لها، چې دا دستگیر بیا خطا کیدونکی نه دی، شکی نه. والله سمیع علیم، او الله سبحانه وتعالی اوریدونکی او ښه عالم دی، ښه باخبره دی. نو دلته اوس الله سبحانه هغه څوک چې طاغوت رد کا، هغه څوک چې په طاغوت باندې کفر وکا، انکار وکا، په طاغوت باندې کفر وکا، انکار وکا، هر هغه شی چې خلاف د اسلام وي او د الله سبحانه وتعالی په مقابل کې غواړي ودري، که قانون وي، که انسان وي، که شیطان وي، په دو باندې رد وکا او هغه انکار وکا، په باندې کافر شي او په الله سبحانه وتعالی ایمان راوړي، نو د په یو ډیر کلک لاس باندې لاس نیولی دی. نو دا کلک لاس ته ولې کلک لاس ته دی؟ ځکه چې بیا دی خو بیا مؤمن کی، کله چې دی مؤمن شي بیا الله سبحانه وتعالی د ده سره کمک کا، د ده سره د ده ملګری وي الله سبحانه وتعالی، د ده کمک کوونکی وي الله سبحانه وتعالی، چې په دو نننی آیات کې موږ تاسو ویایو. 250 آیات کې الله سبحانه وتعالی ویایي چې الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، الله دی ولی الذین آمنوا، ولی یعنی نجده، ولی یعنی یو څوک چې چاته ډیر نږدې وي، بل ملګری هم منور کوي، ولی ملګری، کومک کوونکی هم منور کوي. نو الله سبحانه وتعالی نږدې دی کوم کسانو ته نږدې دی؟ هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی. نږدې دی منظور دی په کمک ورته نږدې دی، نه چې ذاتاً دی نږدې دی، ذاتاً خدای په عرش دی، اما په کمک سره الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو سره نږدې دی، د مؤمنانو ملګری دی، د مؤمنانو کمک کوونکی دی. نو الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو کمک کوونکی دی، ملګری دی. یخرجهم من الظلمات، الله سبحانه وتعالی هغه مؤمنان د ظلماتو نه وباسي، د تیارو نه وباسي، چې دا تیارې چې دي دا د ټولو نه غټه تیاره چې ده هغه د شرک و کفر تیارې دي، د ټولو نه غټې تیارې چې دي هغه د شرک و کفر تیارې دي، هغه د بدعاتو، د خرافاتو، هر هغه رسم و رواجونه چې خلاف د اسلام دي دغه تیارې دي. نو الله سبحانه وتعالی دا مؤمنان د دو نه وباسي، د تیارو نه وباسي، الی النور، کوم هغه ته یې ننباسي، نور ته، رڼا ته یې ننباسي، نور رڼا ته یې ننباسي. دلته تیارې
جمع رغلی ده. جمع یعنی ډېرې تیارې. ظلمات یعنی ډېرې تیارې، جمع ده. اله نور چې دی، نور به دلته یو رغلی، مفرد دی، یو نور رغلی دی، یعنی رڼا ته ننباسي. رڼاو ته نه، رڼا ته ننباسي. یعنی د الله سبحانه وتعالی لار یوه ده. د الله سبحانه وتعالی دین یو دی، اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. الله سبحانه وتعالی چې کوم دین انتخاب کړی دی د انسانانو دپاره، هغه اسلام دی. هغه یو دی، یوه لار ده. اهدنا الصراط المستقیم چې هغه سیخه لار چې ده، هغه سیخه لار یوه لار ده. نو الله سبحانه وتعالی ته د رسېدلو لار یوه لار ده، هغه اسلام دی. ډېرې لارې نه دي، یوه لار ده. لکه څه رقم چې الله سبحانه وتعالی په 153 آیت کې د سوره انعام 6مه سوره ده، په هغو کې ویلي دي او دغه آیت دی: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دلته وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، الله سبحانه وتعالی چې دا د ما لیار ده سیخه، دا ما سیخه لیار ده. فتبعوه، نو د دغو لیارې، د ما دغه سیخه لیار چې ده، د دغو لیارې پیروي تاسو وکئ، په دغو لیار تاسو ولاړ شئ. ولا تتبعوا السبل، تاسو د ډېرو لیارو پیروي مه کوئ، په ډېرو لیارو باندې مه ځئ، په هره لیار باندې مه ځئ. دلته سبل د سبیل، سبل د سبیل جمع ده. سبیل یوه لیار، سبل لیارې. الله سبحانه وتعالی چې تاسو د ډېرو لیارو پیروي مه کوئ. فتفرق بكم عن سبیله، نو تاسو به بیا وګرځول شئ د دغو لیارې نه، د ما د لیارې نه به تاسو بیا منع شئ که چیرې تاسو ډېرې لیارې باندې ولاړ شي، په ډېرو لیارو باندې ولاړ شي، په هره لیار باندې ولاړ شي. نو تاسو هغه مستقیم لیار، هغه مستقیمه لیار چې ده چې ما ته رسي، هغه اسلام دی، په هغو باندې ولاړ شي. د نورو لیارو پیروي مه کوئ، په نورو لیارو باندې مه ځئ. فتفرق بكم عن سبیله، نو تاسو به بیا که چیرې تاسو هره لیار باندې ولاړ شئ، ډېرې لیارې ونیسئ، د سیخه لیار پرېږدئ، نو تاسو دغو سیخې لیارې نه بیا کاږئ. ذلکم وصاکم به، دا هغه لیار ده چې الله سبحانه وتعالی تاسو ته وصیت کا، په دو باندې تاسو ته وصیت کا چې الله تعالی د ما لیار ونیسئ، مستقیم، صراط المستقیم دا ونیسئ، او د ډېرو لیارو په ډېرو لیارو باندې مه ځئ، لعلکم تتقون، تر څو پورې چې تاسو تقواداره شئ. که غواړئ چې تقواداره شئ، که غواړئ چې پرهیزګاره شئ، که غواړئ چې په دو دنیا او په هغو دنیا کې کامیاب شئ، نو الله سبحانه وتعالی وایي چې د ما لیار ونیسئ. د الله سبحانه وتعالی لیار یوه لیار ده، سیخه لیار ده، او هغه د اسلام لیار ده، دا ونیسئ. نو دلته وکتل چې الله سبحانه وتعالی ته د رسېدلو لیار یوه ده. بیرته رسو درس ته. والذین كفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. والذین كفروا، او هغه کسان چې کفر کړی دی، یعنی کافران چې دي، اولیاءهم د دې ملګري، الطاغوت دی، د دې ملګري چې دي بیا طاغوت دي. طاغوت شیطان د دې ملګری دی، انسی و جنی شیطانان، انسی و جنی شیطانان چې دی هغه د دې ملګري دي. نو انسی و جنی شیطانان چې دی، طاغوت چې دی، دا ټول د دې ملګري دي. الله سبحانه وتعالی د دې ملګري بیا نه دي. نو انسان که غواړي چې الله سبحانه وتعالی ورساوي، انسان که غواړي چې الله سبحانه وتعالی د دسه کمک وکړي، نو دای باید د الله سبحانه وتعالی خبر ومینی. دای باید
د کفر نه ځان وساتي، د طاغوت نه ځان وساتي، د شیطان نه ځان وساتي، د انسی او د جنی شیطانانو نه ځان وساتي او په الله سبحانه وتعالی د ایمان راوړي او د الله سبحانه وتعالی رسی د کلکر ونیسي تر څو پورې چې الله سبحانه وتعالی د دسه بیا په هر مشکل کې وي. یې دسه الله سبحانه وتعالی بیا په هر مشکل کې کمک وکړي. نو د کافرانو ملګری چې دی هغه بیا شیطانان دی، طاغوت شیطانان انسی او جنی شیطانان چې دی هغه بیا د کافرانو ملګری دی. یخرجونهم من النور، نو دغه شیطانان دغه ملګری چې دی د کافرانو دغه شیطانی ملګری چې دی د چی کا د دیر و باسی، یخرجونهم د کافران رو باسی من النور د نور نه رو باسی الی الظلمات تیارو ته نه باسی، د نور نه رو باسی تیارو ته نه باسی، د نور نه رو باسی او تیارو ته نه باسی. شرک و کفر کې اخته کیوي، په بدعات و خرافات کې هر هغه عمل چې خلاف د اسلام وي، هر هغه عمل باندې چې الله سبحانه وتعالی خپکی او ناراضه کی په دو کې اچوي او په دو کې مصروفي وي. اولئک اصحاب النار، دغه کسان دي چې اولئک اصحاب النار، دغه کسان دي چې دوزخیان دي، دغه کسان دي چې په اور کې بوي، دغه کسان دي چې په اور کې اوسیدونکي خلک دي. اولئک اصحاب النار، دغه دوزخیان دي. هم فیها خالدون، دی به په اور کې همیشه د پاره وي، دی به په اور کې همیشه د پاره وي. نو کفر و شرک داسې یوه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی هیڅ کله نه بخي. که چیرې یو انسان په شرک و کفر باندې مړ شي او مخکې د مرګ نه توبه ونه باسي، په کوم وخت کې چې توبه قبلی، د کوم وخت پورې چې توبه قبلی او دا انسان د شرک و کفر نه خپل توبه ونه باسي، الله سبحانه وتعالی هغه هیڅ کله نه بخي او هغه به همیشه او همیشه ابدالابد به په دوزخ کې وي. نو دو آیت کې ویني انسان که غواړي چې الله سبحانه وتعالی د ملګری شي، نو دای باید ایمان راوړي په الله سبحانه وتعالی، زړه باید د کفر نه، د کفریاتو نه، د شیطانانو نه ایدونه باید پاک کا او هر هغه اعمال چې خلاف د اسلام دي دغه نه ځان باید وساتي. نو الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو سره دی او الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو سره کمک کوونکی دی. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو کمک کا، نه د کفارو. نو که چیرې موږ د کفارو سره ملګرتیا ولرو یا فرض مثال او دی کوم کارونه چې دی که هغه موږ وکړو، ځکه چې اکثره د دی کارونه خلاف د اسلام دي او کارونه موږ وکړو، خو بیا الله سبحانه وتعالی د موږ نه ناراضه کی او الله سبحانه وتعالی بیا د موږ سره کمک نکړي. نو دا یو آیت انشاءالله بس دی، بیا به بل آیت بل ورځ وویو دره انشاءالله بس دی. بیا پس دغونه بیا الله سبحانه وتعالی په راتلونکو آیتونو کې بیا الله سبحانه وتعالی درې مثاله د دو باره کې روستلی دي چې څه رقم هم دغه طاغوت انسی او جنی شیطانان څه رقم انسانان گمراه کیوي، چې بیا هغه مخکنی خو خلکو چې تیر شوي دي او د دغه مثالونه مې موږ ته ښیي چې یو کافر، یو ظالم، یو مشرک څه رقم هم هغه طاغوت چې دی د لیاره نه وباسي او څه رقم یو انسان چې په الله سبحانه وتعالی باندې ځان کلک ونیسي، د الله سبحانه وتعالی په رسۍ باندې ځان کلک ونیسي، د الله سبحانه وتعالی په لاستي باندې ځان کلک ونیسي، هغه څه رقم بیا الله سبحانه وتعالی د غوسه کمک کو چې دا به انشاءالله بیا په راتلونکي هغه کې درسونو کې انشاءالله ووینو او وبویو.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.